درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان کې ناامني. بلوچستان کې شپږ پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان مقبوضه سیمه د بلوچستان صوبې په هرنایي سیمه کې د اپسي یعنی ملیشیایي ځواک په موټر برید شوی دی. د معلوماتو له مخې د دغه برید په ترڅ کې شپږ سرتیري وژل شوي او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د هرنایي سیمې امنیتي مسؤلینو پیښه تایید کړې او ویلي دي د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر برید شوی چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شوي او د یو افسر په شمول دوه نور ژوبل شوي دي. ورته مهال ځایي اوسیدونکو ویلي له کوټې ښار څخه د 120 کیلومتره لرې پرته په هرنایي سیمه کې د کوټې پر لویه لاره د شهرا او کوسټ ترمنځ د اپسي ځواک پر قافله د سړک له غاړې ښخ شوی مین برید شوی دی. چارواکي زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې د ځواکونو د غزبي موټر له یادې سیمې څخه د تیریدو په حال کې وو. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 3 تنه مهم افسران هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی چې ترسره شوی دی. بلخوا بلوچ بېلتونپالو په ګوادر کې د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح یوه لویه مجسمه نړولې او بیا یې سوځولې ده. پاکستانی حکومت وایي د دې پیښې عاملین به نیسي. بلخوا د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې نظامي ماموریت د امریکا د تاریخ تر ټولو شرموونکې پیښه وه. هغه یو ځل بیا پر جو بایډن نیوکه کړې چې د ناسم مدیریت له امله د تخلیب په ماموریت کې 13 امریکایي عسکر وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.